السلام علیکم ورحمت الله ملګرو د چا چې په ګرده کې کاڼي وي یا ګرده کې سنور زخم وي وخت ملګری دی دا ویډیو وګوري په دې کې وسره زه د قرآن پاک یو آیات شیر کوم یو آیات وتخم چې دی کله هم وبس کی یا نور څه د سکلو شی وي که چای وي که هر څه وي خو چې د سکلو شیز وي پاغي باندې دغه آیات چې دی شوف کوي او دغه شیز بیا سکی که اوبوي که پیوي که چیوي که هر څه وي نو ان شاء الله دغه ګردینه به کانم ختم شي او کچره د چا ګرده کې صرف زخم دی دغه زخم به مکمل ختم شي ټیک تا نو آیت کریمه کم یو دی غوښ شي وته آیت کریمه چې دی په لومبنه سپاره سورته بقره کې 74 نمبر آیات ته سالور او یا دغه نمبر آیات ته زیات ان شاء الله په کمنټ کې درج کوم دغه آیات تصویر او باسم ته نه او بیا درج کوم او خیر بیا خپلم قرآن کې راوستي شي 74 نمبر آیات ته واقعي وته دي ذکر د په خلی باندې هم د آیات وما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون دا آية كريمة دي شکل هم تاسو وبس کوي یا پیس کوي یا نور څه شي تاسو کوي دا آیت کریمه صرف یو ځل پېښو کوي یو ځل صرف دا پېښو کوي او دغه اوبا یا چې یا په چې هر څه تاسو کوي دا پېښو کوي او دغه کس کوي نو ان شاء الله که چېرې تاسو ورته کې کاني وي دا کاني به نه ختم شي او کنا کاني نه وي صرف زخم وي پکې دغه زخم هم ته ان شاء الله د الله تعالی په فضل او کرم سره ختم شي ټیک تا نو چې کستاسو خپل چره ګورده کې کاني نه وي نو حق کملګرو ته دا ویډیو ورسوي چې چا په ګورده کې کاني وي یا زخم وي ټیک ته جی الله رب العزت مو خوشاله باد ساته دعاګانې کوي دعاګانې وکړو الله پاما